بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري لکه تاسو ته پته ده چې سابو په 15 بجې په کاریکوټ کې یوه د امن جرګه د امن په نومه باندې راغوښتې شوې ده. نو دغه غونډ امازای او ورسره سیاسي غونډ خلک ته دا اپیل دی چې وغځوی تارو شي. بیا خاص کر د ډاب عوام چې کیم دی نو دغه سپیشل دا ریکوست دی چې سابو کاریکوټ ومیشته نږدې ښه دی نو دی چې دغه غونډه کوم خجل خیل په متفقه تور باندې ځانونه ورسوي او ورسره دا د امن جرګه امن د هر چا ضرورت دی. امن کا وړ دی کا ستر دی کا مول دی کا هر شی دی نو د دغه ضرورت دی. نو تاسو ته دا په چار دو چې سابو په دغه کې تاسو د می سره برپور شرکت هم وکړئ او خامخر سره لوړ هم شي نو د امن د تاسو هم ضرورت دی د میژ هم ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی. نو په چار دو چې سابو په دغه کې شکشلای شرکت هم وکړي جرګه چې کومه دعا درانه کړي ریاست ته دا وښیي چې یاره دا خلک رښتیا امن غواړي رښتیا د امن دپاره چک شوی دی. نو د غونډې خو خوښه ده ته خامخا درې